ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمن اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم د بلخ ولایت مرستیال والي او د امارتي ادارو رئیسانو د ملي او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د بلخ ولایت په اقتصاد ریاست کې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د یادو بنسټونو له کړنو څخه د ستاینې ترڅنګ له دوی څخه وغوښتل شول چې د خپلو پروژو ساحه پراخه او د محرومو سیمو اوسیدونکو ته هم غوره خدمتونه وړاندې کړي. د بلخ ولایت د اقتصاد په ریاست کې د ولایتي پراختیایي کمیټې غونډه د دغه ولایت د مرستیال او ملي او نړیوالو موسسو د رئیسانو او استازو په شتون کې جوړه شوه. په دې کتنه کې د بلخ ولایت مرستیال او د یادو بنسټونو د کارونو د هرکلي ترڅنګ ټینګار وکړ چې ملي او نړیوال بنسټونه باید د خپلو پراختیایي پروژو ساحه پراخه کړي او د دې ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ته غوره خدمات وړاندې کړي. واضح توانه که ما و شما داریم باید کوشش خود بکنیم، کوشش خود در اوج مصرف بکنیم. واقعا خیلی مردم در اطراف ضرورت داره. در ولسوالی هست که یک اندک مریض باشه یا دیگه چیز باشه در مرکز خود رسانده نمیتونه، با آسانی رسانده نمیتونه، سرکش خراب است، پلچکش خراب است و از دیگه که بعضی سهارش ما میبینی که آب خوردن و شمیدن نداره، از نگاه آب خیلی مردم دشوار است. واضح خاطر گفتم چون که در این جلسه ما و شما بار یاد کردم اتنا باشه که یک جلسه را بگیریم و در همینجا در بین خود و گپ بزنیم و مذاکره بکنیم و لیکن دم جایش بانم نه هر کدام واسه توان من داشته باشه حرکتش هم بکنیم عملی. زاری و کشندی بسیار خراب می باشد. فعلا توسط مسئولین محلی ولسوالی کشندی از عابرین و مسافرین 20 افغانی میگیرن که اونها سرک را تامین میکنن. فعلا کار ادامه دارد. بنابراین از مسئولینی که و مؤسسات محترمی که در مورد سرک فعالیت میکنن توجه خاص در ولسوالی های کوهستانی هست، دور هستند. فعلا دیگه قریب موسم زمستان و برف و باران هست که اونها در رفت آمدشان بسیار دچار مشکلات می شود. این هستن و توجه داشته باشند. همدارنګه د بلخ ولایت د اقتصاد رئیس د یادو بنسټونو له لوري د انکشافي او رغنیزو پروژو پر پراخوالي ټینګار وکړ او زیاته کړه چې اسلامي امارت د اعلان شویو پالیسیو له مخې د یادو بنسټونو له فعالیتونو څخه بشپړ ملاتړ کوي. یقینا ستاسو فعالیتونه ستاسو خدمتونه چې په مزار ولایت کې مو کړي دي هغه که دونران دي او که مؤسسات دي یقینا ټوله ولایت راضي دی، ټوله ملت راضي دی. هر مشکل هر قسم هر مشکل د اداري سکتوري څخه یا د بل ارګان څخه تاسو ته پیښیږي هغه پر وخت باندې موږ ته مراجعه کوئ. موږ به انشاءالله ستاسو ته شپه ورځ که رسمیت وي که نه وي ستاسو مشکل ته به موږ رسیدګي کوو، پوره اطمینان درکوو او تاسو هم متوجه خپل کارو ته اوسئ، خپل همکارانو ته خپل ملګرو ته ټولو ته داسې هدایت وکړئ چې کم طرز العمل، کم قانون، کم اصول د امارت چې دي د هغه اصولو مطابق موږ سره ولاړ شئ. د دغې غونډې په پای کې د ملي او نړیوالو بنسټونو استازو د خپلو فعالیتونو د راپورونو په وړاندې کولو سره په بلخ کې د پراختیایي پروژو په پراختیا او د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. له افغانستان څخه سیمهییزو هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د صادراتو په دوام دا ځل 250 ټنه کچالو ازبکستان هیواد ته صادر شول. د بلخ سیمهییز چارواکو او یو شمېر پانګوالو له دغه اقدام څخه موخه په ګمرکي چارو کې اسانتیا رامنځته کول او د ازبکستان هیواد له لوري د سوداګریزو فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې ژمنتیا یاده کړه. له ازبکستان هیواد سره د ګډو همکاریو پر اساس د ځل له بلخ ولایت څخه 250 ټنه کچالو دغه هیواد ته صادر شول. یاد صادرات د بلخ ولایت د والي په هڅو له پانګوالو څخه د ملاتړ په موخه ترسره شول. له بلې خوا د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې رئیس وویل چې د هیواد د اقتصاد ښه والي او د صادراتو کچې لوړولو په موخه دغه ګام پورته کړ. هدف زموږ د راتګ دا دی چې په بنادرو کې
چې څه مشکلات وي دغه صادراتو زموږ تاسې دغه د حل په موخه راغلي یو، خصوصا د جناب محترم حاجي والي صاحب د بلخ محترم والي صاحب جدي هدایت دا و چې تاسې چې ستاسو ستونزې وي په بنادرو کې تاسې د مسؤلینو سره عاجل شریک کړئ او دغه ستونزې د بینه ویسئ. په همدې حال کې د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د پانګوالو لپاره یو ایله بخښونکی اقدام یاد کړ او د اسلامي امارت له لورې د دغه ډول فرصتونو رامنځته کول وستایل. برخی از مواد صادراتی که ایجاب فروگشتن نمیکرد اونها فروگشتن میکنند و اخیرا نظر به دستور رهبری امارت اسلامی اختیاری ساخته شده. هر تاجری که صادرات میکنن میتونن که فروگشتن بکنن نکنن. امروز ما شاهد تطبیق پروسه بودیم. برای اولین بار که همین معمولی کچولی که امروز شاهد صادراتش بودین بدون فروگشتن صادر میشه. له بلې خوا د دې توکو صادرونکي وایي چې له نیکمرغه بهر ته له افغانستان څخه د سوداګریزو توکو د صادراتو لپاره غوره فرصت رامنځته شوی دی او دوی خپل توکي پرته له کومې ستونزې ازبکستان هیواد ته صادر کړي دي. اینجا 4 ساعت یا 6 ساعت یا 7 ساعت فومیگیشن میگرفت. باز از ما مزار میرفتیم اونجا سندش هم میگرفتیم، باز از ما قرنطین میگرفتیم که خوشبختانه رئیس صنایع والی صاحب که هدایتشان داده بود او رئیس اتاق تجارت که همین مسئله را حل شد. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه د ازبکستان په سرحد کې ګډ بازار رامنځته شوی دی چې افغان پانګوال کولی شي خپل سوداګریز توکي د دې بازار له لارې وپلوري. په بلخ ولسوالۍ کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو له لورې د جوړ شوو ساینسي او هنري توکو یو نندارتون د دوی د کورنیو غړو په شتون کې جوړ شو. د دغه ښوونځي مسؤل وویل چې د یاد نندارتون له ترسره کولو څخه یې موخه د زده کوونکو هڅونه او د دوی د استعدادونو وده او پیاوړتیا ده. د بلخ ولسوالۍ د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکو په خپل لاس د جوړ شوو ساینسي او هنري توکو نندارتون ترسره کړ. د دغه ښوونځي مسؤل وویل چې دا ډول پروګرامونه د زده کوونکو هڅولو کې مهم رول لوبوي ترڅو خپل پټ استعدادونه رابرسېره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د زده کوونکو هڅونه او ملاتړ به د نوي نسلونو لپاره د یو روښانه راتلونکي لامل وګرځي. دا څلورم کال ده چې موږ د جشنواره په دې مکتب کې پرانیزو. لیلا الهام تیر کال نه سږ کال ډېر نوښتونه په دې مکتب ته راغلل او زموږ شاګردانو ډېر ښه فکر کړی و، ډېر ښه نوښتونه یې راوړي ول او داسې شیان یې جوړ کړي ول یعنې که امکانات د افغانستان ضرورتو ته مو کتلي دي او دا برنامې هم جوړې کړي دي او انشاءالله زموږ شاګردان دا توانایي مهارت لري چې امکانات یې هر څه جوړولی شي. له بلې خوا په دې نندارتون کې یو شمېر ګډونوالو زده کوونکو د خپلو لاسته راوړنو او لاسي صنایعو د معرفي کولو ترڅنګ وویل چې له دغه ډول ساینسي نندارتونونو له ترسره کېدو څخه باید لا زیات ملاتړ وشي. خود ما اینجا کرین ساختیم از طریق پیچکاری و بمبه سیروم دیگه از کارتن دیگه. اگر ما حمایت شویم میتوانیم از چیزهای بسیار عادی و بسیار چیزی کم میتوانیم چیزهای بهتر جور کنیم و در دنیا نشان بدیم که ما هم میتوانیم یک چیزی را جور کردیم. من در اسلامی امارت ندا وقتانه چه من عصری زده کرده زمینه مساعده کی او بل خخ امکانات من مساعد کی او من کولی شو چې یو ځای ته ورسیږو. د یادو زده کوونکو کورنیو هم په هیواد کې شته شرایط او امنیت د ټولنې د ټولو برخو د ودې لپاره یو ښه فرصت وګاڼه او د دې پروګرامونو له ترسره کېدو څخه ستاینه وکړه. خداوند همیشه را موفق داشته باشه که همین برنامه‌ای بگیرن، برنامه‌ای که اطفال تشویق میشه، فامیلایشان تشویق میشه. 90% 80% هر څه ورته مهیا دي. خوشن او سادهام سره ډیر کوشش کوي، رئیس او سره ډیر کوشش کوي او په وخت سره راځي، حاضري په وخت سره ده. نو ان شاء الله که چیرې د سره یو څه کومک نور هم وشي لکه لابراتوار کنه، لکه مثلا دا تخنیکي بعضې وسایل دا ورته آماده سي، نو آینده کې ان شاء الله دوی کولی سي چې له ده نه پسې ښه ښه شیان جوړ کړي، ان شاء الله له ده نه پسې پورته شیان جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې اوسمهال په بلخ ولایت کې 860 ښوونځي فعالیت ترسره کوي چې له دې ډلې څخه 160 هغه خصوصي دي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.